درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه د ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. لورا میلر چې د بارک اوباما او ډونلډ ټرمپ په دوره کې د افغانستان په چارو کې د یوې لوړپوړي دولتي چارواکي په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي چې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور تمدید شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون ټول سیاستوالو د افغان سولې په تړاو په مسکو کې د مارچ په 18 جوړېدونکي ناستې کې خپل ګډون تایید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې په یو رسمي سفر تهران ته ورغلي، ایراني چارواکو سره یې هلته د افغانستان پر موضوع خبرې اترې کړې دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د سوریې د بحران پر ډیپلوماټیک حل ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې په سوریې کې یو داسې سیاسي نظام ته اړتیا ده چې د خلکو ارادې منعکس کړي او د دې لپاره اړینه ده چې ښکیل اړخونه د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي.